ګران اورېدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ولسمشر غني کوو. ولسمشر غني د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې ویلي د مذاکراتو پیل د امنیتي او دفاعي ځواکونو په قربانیو ترلاسه شوی او د افغانستان حکومت به دا پروسه په تدبیر او پیاوړې ارادې داسې مخته یوسي چې د جنګ د پای ته رسېدو د تلپاتې باعزتې او داسې سولې لامل شي چې د هر افغان غوښتنې او د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې پکې خوندي وي. محمد نعیم وردګ. قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان ډاکټر محمد نعیم وردګ وایي چې تر اوسه پورې د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو خواو د تماس یا تخنیکي ګروپونو ترمنځ لیدنه نه ده شوې. هغه وایي کله چې دواړه ګروپونه سره کینی د مذاکراتي ټیمونو د ناستې لپاره به زمینه برابره کړي. معصوم ستانکزی. د افغان مرکچی پلاوي مشر معصوم ستانکزی ویلي دا منطقي نه ده چې موږ دلته د خبرو اترو لپاره ناست یو خو زموږ په هېواد کې د وینې تویېدنې دوام ولري. دغه راز معصوم ستانکزي زیاته کړې زموږ د غونډو او ناستو په اړه اندېښنه مه کوئ، موږ خپله اجنډا لرو او جزئیات یې شریکوو. عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله وایي دوی په دې هڅه کې دي چې ټولې ستونزې ژر حل کړي خو په وینا د افغانستان 40 کلنه جګړه په 2 ورځو کې نه حل کیږي. حمدالله محب. د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب ویلي افغان حکومت د سولې پروسه کې ټول اړین ګامونه اخیستي، اوس اړتیا ده چې طالبان هم خپل صداقت روښانه کړي. زلمی خلیلزاد ویلي نه افغانستان پخوانی افغانستان دی او نه هم طالبان د پخوا په څیر دي. نوموړي په خپلو تازه څرګندونو کې ویلي طالبان باید درک کړي چې افغانستان نوی شوی. ملا برادر اخوان. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مشر ملا برادر اخوان له مایک پامپیو د قطر له امیر او نورو لوړ پوړو چارواکو سره لیدلي او په افغان سولې خبرې ورسره کړې. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ مهم خبرونه. بیا چې ستاسو چوپړ ته راځم په یو بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.